د بلخ ولایت د پوهنې ریاست لخوا د امارت پیژندنې رقابتي ازموینې سیالۍ د اخیستلو بهیر دا ځل د مزار شریف ښار د 2000 تنو ښوونکو په ګډون په روضې مبارکې جومات کې ترسره شوه. د بلخ ولایت د پوهنې رئیس وایي د دغو سیالیو له پیل څخه یې موخه د کتاب لوستلو فرهنګ ته وده ورکول او د استادانو د اسلامي امارت د حاکمیت له لارو چارو پوره آشنا کول دي. برنامه را به خاطر ارتقای ظرفیت معلمین و استادا توسط این کتاب دفع توهمات میشه و مردم ما و ملت ما و استادای ما و مربیان ما آگاهی پیدا میکنن، سطح دانششان بلند میره. واقعا که بسیار افاده و استفاده میشه از این کتاب. دغه راز په دې سیالیو کې ګډون کوونکو استادانو د هیواد د ټولو برخو لخوا د دغه کتاب پر لوستلو ټینګار وکړ او د ښوونکو یو عاجله اړتیا یې وګڼله. مطالعه کتاب بسیار مهم و مفید است، خصوصا به طبقه باسواد و معلمین به اصطلاح مکاتب و دانشگاه ها، به خاطر که یک اعتماد بین ملت و دولت است. کتاب شهروندان خواهش مهمی است که این کتاب یک بار مطالعه بکنن، زیر پرچم امارت اسلامی حقایقی که گذشته تا به امروز خودشان درک میکنن. دا کتاب ډېر خوبایان لري. موږ باید دا کتاب نه د امتحان لپاره بلکې د همیش لپاره یو مطالعه ولرو. خپل مشران نه باید د شناخت یو پیژندلوالی ولرو. د امارت اسلامي یا د اسلامي امارت د پیژندنې نه باید د موږ له اړ اړخه معلومات ولرو چې په دې کتاب کې ډېر ښه معلومات جای په جای سوي دي او موږ له دې کتاب نه هم مستفید سوي. فضای امتحان بسیار خوب بود، بسیار کتاب مفید بود. سوالایش از داخل کتاب بود، سوالایش بنابر واقعیت‌های تاریخ افغانستان، تاریخ معاصر افغانستان بود. خوانده بودیم، برابر هم خوانده خود حل کردیم. فضای امتحان خیلی صمیمانه، خیلی صادقانه امتحان بود. له څه مودې راهیسې د بلخ ولایت د پوهنې ریاست د امارت پیژندنې کتاب ویش او له هغه څخه د ازموینې اخیستلو له بهیر سره د هیوادوالو د اشنا کیدو په موخه په بیلابیلو ټولګیو کې ازموینې اخیستل کیږي او د دې سیالیو غوره ګټونکو ته جایزې لکه موټر سایکل، بایسکل، کمپیوټر او تلیفون ورکول کیږي.